دا موران نظم دی جی د اوړي سره غرمه چې ځمکې اسمان خوله ورکوله دا داسې لږ عامیانه انداز کې لیکلی شوی دی او د دې بعضې لفظونه بعضې ژبه لږ عامیانه ده د هغې معذرت غواړم د اوړي سره غرمه چې ځمکې اسمان خوله ورکوله لارو کوڅو کې بنده څه چې ماشې هم نه ښکارېد د دیوالونو سورو هم کپری نه پټوله مرغو د ونو د شنو پاڼو د یخ سوري لاندې وازې وزرې سانیولې ژبې بار رایستې دې کې ناڅاپه د کوڅې په هغه بره سر کې یو کټوري بچي اواز پورته که یخ پیره وي د کوڅې ټوله خاموشي یې تتر بتر کړله دغه اواز د یو ماشوم بچي سپېڅلی اواز عمر یې دغه قریبا 9 کاله به و خو په اواز کې یې پوخوالی د صدو ښکارېده مخکې پایې د نالۍ نه اړولې نه شوه دواړه چاچۍ به یې د انډل له پاسه کېښودلې دواړه د پیو ننګوټې به یې سره انار شو څه په وسونو به یې ګاډۍ د نالۍ واړوو زر به تې خپله بېوسي و ستړیا هېره شوله د ګاډي سر به یې په زوره زوره ووهلو د وړو شونډو په وښکوټي کې به یې زر زرو وي ملای یخ پیروي والې راشه یخ پیروي خپو کې هېڅ نه و خو بیا هم تلي نه سوځېدل په سر سرتورو خو د نوله تښتېدل نه ورتلل خپو کې هېڅ نه و خو بیا هم تلي نه سوځېدل په سر سرتورو خو د نوره تښتېدل نه ورتله په ګرړه ګرړه یې په خوشې کوڅه ګاډی رغړو سم په نوړی پسې کل هم انسانیت روانو دې کې ناڅاپه د یو کور دروازه بیرته شوله یو بېهوده په تش پرتوګ کې بهر راووتلو سترګې یې مږلې او د خولې نه یې بکواس جوړېده خپل زګین لاس یې د 2-3 فوټه ظالمه حده د ماشوم مخ له د خپل وس په اندازه راخلاص کړ اوف د کلهم اشیا د هر مزدور په بچره د دې صدې د جبریت بله تغمه ودرېده یوه چاچۍ په هنډل په بلې مخ مږلو څه په سکیندو سکیندو یې ګاډي له دیکه ورکوله هغه وړوکې و خو چل د جړېدو نه ورته هغه بېبې له مازدیګر ته 2 روپۍ ګټلې هغه چې کله هم د ملایې ګاډي لاس ورته هغه غرمه ډوډۍ بیا چرې هم خوړلې نه وه په دې غرمه و دې خاموشه بوږنونکي لار کې چې پکې میندې خپل نیازبین بچي نه پرېږدي ورته بند کې ټول د سیل مې یخ پکې ته سملي پال او پالنه یې د اوړي او د ژمي کوي آیا ګلې وړوکې نه و چې دا زهر سټي په سر سرتور خپې بلېخپې پردي شکرین خرڅوي ګلې هم لوی نه و وړوکې و د دې په شانې خو د هغه د تندي کرښو کې سپینوالی نه و د هغه مور له داسې ډېرو غرمو زړه سوی و هغې به وې ګلې خرکار و ټک بوتللی نه شي هغې به وې ګلې د نوره تښتېدلی نه شي ما د کوټې بره جالۍ کې دا هر څه لیدله د ګلي هر اواز مې زړه کې وار په وار ښخېده غلی مې ور لرې که لارې ته په دوره ووتم هغه وړو پاپو له زور ورکه په بیړه بیړه هغه ویل که جوړې بیا د چا نه خوب وتښتېد ویې کاکا بس دارې لاړم بیا نه راځم ما ویل ودرېږه بچې ما له ملایي راکړه د هغه سترګو کې د ډېر خوشحالۍ له وجې د رڼاګانو سمندر موجونه ووهل په اننګو کې د کتو ګردابونه جوړ شو د خپل ماشوم همت په هسکه شملې فخر وکړو ما یې بچې ملا یخلم خو شرط بدایي دا چې د بریتو نه هر ساتي وینې ساسي لږ د دې مخ له هم څپېړه د احساس ورکړه دا د پکو لاندې بچي د خوبه راولړزوه د مدرسو او کالجونو ته تیلې ورته کړه دې خزانو او بلډینګونو ته بمونه کېږده دا قوانین او ضابطې باباسین لا وکړه دا تاریخونه رواجونه دڼې وڼې که نن دا تقدیرونه قسمتونه ټول دروغ وګڼه دا د تیرو اوږده لاسونه په مړوند کې پرېږه او بیا یو ځل د ګاډي سر په زور ووهه د وړو شونډو په وښکوټي کې یې زر زر وې ملای یخ پیروي والې راشه یخ پیروي سن 85-86 نظم را باندې دی سن 85-86 کې لیکل شوی او ښایي واقعیتي نظم دی ښاغلي ساجد محمد شایق صاحب په خصوصي فرمایش باندې